أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو مسلمانانو ورونو، الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یئ. محترمو مسلمانانو ورونو، په میډیا کې به تاسو لیدلی وي یو څه ځوانان هغه رجیږي په یو بل کې یو غلطي پیدا کوي. هغه د یو چا خبره پیدا کوي د دې په خاطر چې هغې کومه غلطي کړې ده، نو هغه غلطي زه میډیا ته وښیم او خلکو ته یې وښیم، او یا په یو چا نه قصدن یو غلطه خبره راوباسي د دې لپاره چې هغه کس په ګناهګار کړي، هغه کس په میډیا کې خلکو ته غلط ثابت کړي. بس دا د موږ د افغانانو هغه ټول علم، هغه ټول عقل د دوی بس صرف همدې ته صرف کړی دی، دې ته یې ځانګړی کړی دی چې په یو چا پسې غلطي راوباسه. هغه خلک چې ځان ته تعلیم یافته وایي، هغه ځان ته پوه وایي، هغه ځان ته حتی د دکتورۍ نومونه ورکوي، خو بس کار یې دا دی چې یو چا پسې غلطي راوباسي. کار یې دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې یو داسې خبره وکړي چې په هغې باندې څوک ګناهګار کړي. حتی د عقایدو په ځینو مسایلو کې لګیا شي. د عقایدو چې دومره سختې پیچلي او سختې مسایل دي چې هغې کې مفتیان او علما کرام ډېر احتیاط کوي، ډېره ګزاره کوي، هغه دوی بیانوي، هغه دوی په میډیا کې هغه پوښتنې کوي د دې په خاطر چې خلک په هغې باندې ګناهګار کړي. په عقایدو کې دومره سختې مسایل شته چې مونږ خپله کتاب کې ویلي دي. یو ورځ مې طالبانو ته ویل، ما وایي دغه خبرې ګورې چا ته ونه کوئ، عوامو ته چېرته دغه پوښتنه د عوامو نه ونه کوي، ځکه داسې مسئله شته. زمونږ د عقایدو یو مشهور کتاب ابوالمنتهي چې هغه په فقه اکبر باندې شرحه ده، هلته یو مسئله راځي، علماو ته یې پته لګېږي چې داسې مسئله ده چې هغه پوښتنه یې د چا نه وکړې، که درته غلی شم په کافر دې کو، او که غلط جواب یې در کوم په کافر دې کو، او که ویې ویل چې نه پوهېږم بیا دې په کافر کو، حتی که صرف صحیح جواب یې در کو بیا د کفر نه په بچ کېدی شي. هغه مسایل ځینې خلک رجګېږي په میډیا کې نشر کوي. څه ضرورت دی چې دغه خبره ته په میډیا کې د دې پوښتنه کوې د خلکو نه چې خلک په هغې باندې ګناهګار کړي. او دغه رقم ته ځینې حتی د ملیانو په نوم باندې، زما یو عادت دی په میډیا کې خاص د چا نوم نه اخلمه، چې ځکه چې هغه خلک په خدای چې ډېر خلک په میډیا کې داسې شته چې هغه صرف د دې لپاره په میډیا کې ناست دي چې یو کمنټ راته وشي، یو لایک راته وشي، کنځلې دې څوک راته وکړي، خو چې کمنټ وي دومره د کمنټونو او د لایکونو وږي دي، بس چې کنځلې دې ورته کېږي، خو چې یو کمنټ ورته وکړي خلک د دې لپاره په میډیا کې ناست وي، په میډیا کې دغه خبرې نشر کوي، په میډیا کې دغه خبرې کوي، نو هغه رجګېږي، دغه پوښتنې کوي او دغه خبرې نشر کوي. او دغه رقم ته ما درته ووایي چې ځینې خلک چې ځان ته ډېر پوه وایي، هغه د یو چا سره بحث کوي. حتی یو ورځ مې د یو چا بحث ولیدو، د یو بل کس سره خبرې کوي، اخر کې ورته وایي چې بس الحمدلله چې ته مې خلکو ته ثابت کړې چې ملحد یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هڅه او کوشش دا وه چې یو څوک اسلام ته راوړوي، یو چا ته د اسلام دعوت ورکړي، حتی په داسې یو چل په طریقه باندې د اسلام دعوت به ورکوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره و ابولهب، رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان دعوت ورکوه، هغې ایمان نه قبلوه، حتی تر دې پورې چې یو ورځ ابولهب بازار ته تللی و، د بازار نه چې پکې ملیار بن رته رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 صحابه کرام ولیږل، یو ته یې په لیار کې یو ځای وښود چې هلته به ته کښېنې، بل ته یې بل ځای وښود چې طرف ته به ته کښېنې، او بل ته یې بل ځای وښود چې هلته به ته کښېنې. د هغې طرفه په تاسو باندې ابولهب رسي، تاسو به غږ نه پکوئ، کور به نه پلرئ، خو صرف چې کله دی ووینئ چې روان دی، تاسو به په زیره په زیره لا اله الا الله لا اله الا الله یایئ. بس ابولهب په د یو کس باندې ورغی، دغه په زیره لا اله الا الله یایي، بل باندې راتېر شو، په د دریم باندې راتېر شو، تر دې پورې چې کیر ته راورسېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه ترې کړې، تره چېرته تللی وې؟ هغه ورته وایي بازار ته تللی ومه. وایي په کومه لیار راغلو؟ وایي په دغه لیار باندې. وایي لیار کې خو د څوک ونه لیدو؟ وایي یو څه کسان مې ولیدل. وایي څه شی یې کړو؟ وایي څه خبرې یې کړې؟ وایي څه خبرې یې کړې؟ څه یې ویل؟ وایي هغه یې ویل چې ته یې وایې. اصل کې دته خو الله جل جلاله د هدایت اراده نه وه کړې، نو الله جل جلاله دته هدایت نه کو، نو هغه خبره باندې دی نه ورته. رسول الله صلی الله علیه وسلم دته یو پلان جوړ کړی و چې اوس به دی صرف دا خبره وکړي چې داسې ویل چې لا اله الا الله لا اله الا الله. دومره یو پلان رسول الله صلی الله علیه وسلم دته جنګوه چې هغه اسلام ته وړوي، هغه مسلمان شي. نو د مونږ د مفتیانو په نوم باندې ځنې هغه د پاکستان
به درته یاد کړم. د پاکستان د مفتیانو په نوم باندې هغه رجع کېږي، خلکو ته وایي شکر الحمدلله چې ته مې ملحد ثابت کړې، ته مې کافر ثابت کړې. زه الحمدلله میډیا ته چې راغلی یم د دې په خاطر راغلی یم، په میډیا کې د دې په خاطر خبره کوم چې د مونږ یو مسلمان ورور هغه د بل چا نه متاثره نشي، د بل چا په خبرو باندې هغه د دین نه ونوځي، هغه ونه غولېږي. قسم که وکړم خانیس به نشم چې دا مطلب مو نه وي چې یو څوک د اسلام نه وړو، یو څوک د خفه کو، یو چاته د چیلنج ورکو، یو څوک د په یوه مسله کې رګیر کو. حتی چې د ما سره د کفار هغه کفارو د عیسویانو د غټو غټو خلکو هغه اکاونټونه مې د دې دپاره هغه فالو کړي دي چې هغې ته زه د اسلام دعوت ورکړم. دلته به زه تاسو ته واچوم، هغه زه به نوم درته نه اخلم، تاسو د تصویر کې وګورئ ما چاته د اسلام دعوت ورکړی، هغې تصویر هم زه درته اچوم. نو زه د دې لپاره چې یو چاته د اسلام دعوت ورکړم الحمدلله د دې لپاره میډیا ته راغلی یم، د دې لپاره نه چې یو څوک نو دغه خبره دغه مشوره نورو مسلمانانو ته ورکوم چې هېڅ څوک په میډیا کې دا هڅه مه کوئ چې هغه دې داسې پوښتنه وکړي. حتی دلته یو ځوان پوښتنه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور او پلار په اړه باندې. چیلنج د ټول ټیک ټاک ته چا صحیح جواب راکړ. د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم مور او پلار څوک؟ آیا مسلمانان وو که نه وو؟ آیا دوی د مرګ نه پس به جهنم ته ځي که جنت؟ څه ضرورت دی که د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور او پلار مسلمان وي، آیا ته په مسلمانۍ کې که په کافر کېږي؟ آیا د تا لمونځ نه ورسره کېږي که اودس دې نه ورسره کېږي؟ آیا د تا غسل نه ورسره کېږي او که ته په دې باندې د اسلام نه وځې؟ څه ضرورت دی چې په دې مسله کې غږېږې؟ د اسلام د ارکانو نه ده، د اسلام د پنجبینو نه ده، د څه شي ضرورت دی دې مسئلې ته؟ په دې باندې مولا علي کاري رحمه الله یو وخت کې خبره کړې وه، یو بل عالم په هغې په رد باندې کتاب جوړ کړو، وایي د مولا علي کاري صاحب دی پزه سپې راشي چې ده په دې مسله کې غږېده. څه ضرورت و چې په دې کې غږېدی؟ په پیک اکبر د امام صاحب مشهور کتاب دی د عقایدې، په هغې کې یو ځای کې دا خبره رسي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور او پلار په کفر کې وفات شوي وو. هلته هم بیا ابوالمنتهي کې په امام صاحب باندې دغه اعتراض شوی دی، نو هلته مصنف علیه الرحمت د هغې جواب کړی چې دغه خبره د امام صاحب خبره نه ده. امام صاحب په دې خبرې کې نه غږېده، دا بل چې د ده په کتابات کې دا خبره زیاته کړې ده. نو اوس څه ضرورت دی چې په دې کې غږېږې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې داسې هم راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل میر او فلور الله جل جلاله ژوندي کو، دوړو ته د اسلام دعوت ورکو، اسلام یې قبول کو، هغه بیا په اسلام کې وفات شو. بعضې علماو بیا په دې باندې رد کړی دی چې یو وارې څوک مړ شي بیا اسلام که څومره قبلوي اسلام نه قبلېږي. اما بعضې علما بیا دا فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم میر او فلور چې دي هغه په اسلام باندې د ابراهیم علیه السلام په دین باندې وو، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مبعوث شوی نه و، دا 40 کاله زندګي کې خدای مکلف و، دا 40 کاله زندګي د ده هغه د ابراهیم علیه السلام په دین باندې وه. هغه وخت کې حق دین د ابراهیم علیه السلام و، دوی دوه هم د ابراهیم علیه السلام په حق دین باندې وو، په هغې باندې وفات شوي، هغه به هم جنت ته ځي. او دغه رقم ته الله جل جلاله په قرآن کې خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې د قیامت په ورځ به زه ولسوف یعطیک ربک فترضا، الله جل جلاله به تو رضا کوي، تو ته به الله داسې برخه درکوي چې ته په رضا کېږې. آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې رضا شي چې د مور پلور د جهنم ته لوټ شي؟ نه، هغه به خامخا خپل مور پلور د ځان سره جنت ته ولي. او دغه خبره که موږ تاسو فکر وکړو زه او ته ځان ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي وایو، په کومه خوله به دا یادوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلور په کفر کې تېر شوي دي؟ په کومه خوله به دا خبره په ذهن کې رسي، په زړه کې به دې رسي، په میډیا کې به دا خبره بیان کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم میر او پلور په کفر کې تېر شوي؟ نو د الله خاطر وکئ چې دغه خبرې نه ځنینه وساتئ، دغه خبرې مه نشر کوئ، دغه خبرې په میډیا کې دغه بحث د عقایدو خبرې د دې نه خصوصا ځنینه وساتئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.